نن په کابل کې د CMG چاینا میډیا ګروپ له لوري د ټپي په نوم جوړ شوی فلم نندارې ته وړاندې شو. د فلم د نندارې لپاره په جوړ شوو مراسمو کې د افغانستان د سرپرست حکومت د مرستیال ویان بلال کریمي او د نورو لوړپوړو چارواکو ترڅنګ لسګونه کسانو چې د سیاسي چارو شنونکي د پوهنتون استادان محصلین او د رسنیو استازي پکې شامل وو ګډون کړی وو. د غونډې د پیل وینا د کابل پوهنتون استاد اسد الله وحیدي وکړه او په خپل خبرو کې زیاته کړه دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د مظلوم ملت پر ستونزو یو داسې فلم په افغانستان کې جوړیږي او دوی د نندارې په غونډه کې ګډون کوي. نوموړي دغه راز وویل چې په افغانستان کې د امریکا په 13 کلن حضور کې زیاتې ناخوالې رامنځته شوي دي او باید ټول انځور کړل شي. په دې خاطر دا یو ډېر اساسي کار دی. نننی مستند چې یو کوچنی مستند دی، یوه هڅه ده د دې لپاره چې زموږ د مظلومیت او زموږ د اتلولیو یاد تازه شي، دا مستند شي، خوندي شي، د تاریخ حافظې ته وسپارل شي. له شک پرته دا یو وړ ګام دی، خو پیل دی. زموږ د STR نیوز همکارانو د چاینا میډیا ګروپ همکارۍ دغه مستند جوړ کړی او دوی ژمنه کوي چې له دې وروسته به هم دغه لړۍ غځوي. دا به لومړنی وي. ستاسو له فیډبکونو، ستاسو له نظریاتو وروسته به نور دغسې مستندونه جوړوي او تمه ده چې دا کار عام شي. زموږ حکومت، زموږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت، زموږ ملي راډیو ټلویزیون چې له نیکه مرغه رئیس صاحب دلته زموږ سره ناست دی، زموږ نور هغه ادارې، افغان فلم، نور هغه ادارې چې په دې کې څه کولی شي، له شک پرته کار یې کړی، خو ډېر زیات کار ته اړتیا ده، شپه ورځ کار ته اړتیا ده. ورپسې د ټپي مستند فلم افغان پروډوسر احسان الله کریمي وویل چې یاد فلم کې د افغانستان د تیرو 20 کلونو په تیره بیا د امریکا د بمباردونو له کبله پکې داسې موضوعات ته کتنه شوې چې تر اوسه د کامرې له سترګو پناه وو. کریمي وویل چې دوی به په راتلونکي کې هم د ورته فلمونو جوړولو ته دوام ورکړي او هڅه به وکړي چې د افغانستان د هغه مظلوم کشر اواز پورته کړي چې تر اوسه پورې غږ نه دی اورېدل شوی. چې موږ په دغه فلم د شوټینګ پر مهال هغه ولایتونو ته، هغه سیمو ته سفر وکړ چې تقریبا په تیرو 20 کلونو کې هلته ډېرې کمې رسنۍ تللې وې او ډېر کم خبریالان هغه سیمو ته تللي وو. نو هلته هغه د سیمې د خلکو غږ تر اوسه نه و پورته سوی. هغوی حتی د کامرو سره هم بلدتیا نه درلوده. نو په رښتیا سره دا زما په ژوند کې او کاري وخت کې دا یو ډېر سخت کار و. دغه راز په یاده غونډه کې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون رئیس احمد الله وسیق وویل چې په لومړي ځل د داسې یو فلم نندارې ته کینی او دا د کلیوالو سیمو د اوسیدونکو هغه درد پکې ویني چې د دوی اواز پورته کېدلو ته یې اړتیا درلوده. کې دغه مستند هم ولیدی او زه واقعا د مستند لیدلو څخه متاثر سوم. ومې غوښتل چې فقط د دې لپاره چې په دې مستند کې چا برخه اخیستې ده او د ایډیټ په برخه کې، د راپور په راټولولو کې او په خواري ایستلو کې چا برخه اخیستلې، له ټولو څخه یوه نړۍ مننه کوم. واقعا د دوی دغه ستړې خواري د ستایلو وړ ده چې د افغانستان ډېرو لرو پرتو سیمو ته تللي دي او تکلیف یې ایستلی ده، زیار یې ایستلی ده، کیدای شي په دې باندې ورځې او شپې ایستلي، ځکه د مستند د ځینو له برخو څخه داسې معلومیږي چې دغه ورونو هلته په دغه لرې پرته سیمه کې وخت تېر کړی ده، شپې یې تېرې کړي دي او دغه انځور یې را ایستلی ده. دا واقعا ډېر وخت اخلي. مستند واقعا ډېر په زړه پورې و او زموږ د درپدره هیواد، جګړو ځپلی هیواد، اشغال ځپلی هیواد، هغه ټپي انځور یې وړاندې کوو، د دربدري ورځې انځور کولې او د مظلومیت انځور یې کښلی و. د غونډې ګډونوالو د فلم د نندارې پر مهال د برکت الله په نوم چې د کورنۍ ډیری غړي د امریکا په هوایي برید کې وژل شوي هغه صحنه تمثیل نشوی کړی او د ډیرو ګډونوالو پر مخ اوښکې راغلي. د ټپي په نوم مستند فلم چې د چین میډیا ګروپ له لوري جوړ شوی ډیر ژر به په افغانستان دننه او دغه راز په ټوله نړۍ کې د مهمو رسنیو او دغه راز د ټولنیزو پاڼو له لارې خپور شي. عبدالله حیدرزی، CMG، کابل.